Değişip bakışın, gülüşün, üzünün rengi de... السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو دغه ویډیو د ټولو لپاره ډیر ضرور ده. دوستانو په دغه ویډیو کې هر هغه څه موجود دي چې څه تاسو په کار دي، یعنې څه تاسو غواړئ. ډیر د کمال او ډیر خوندور اپلیکیشن ما تاسو ته راوړی دوستانو. ان شاء الله زه وایم چې ضرور به تاسو انسټالوئ، ځکه چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن انسټالوئ نو یو خو تاسو خلاصېږئ د ډیر زیات اپلیکیشنونو نه، او بل دا چې تاسو موبایل هم حافظه ډیره زیاته نیسي، ستاسو انټرنیټ هم بې ځایه مصرفیږي. نو ډېر د کمال اپلیکیشن د ډسکرپشن ته لاړ شئ دوستانو، اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. سمپل اپلیکیشن دوستانو. په دغه اپلیکیشن کې هر هغه څه موجود دي کوم چې تاسو ته ضرورت ده، کوم چې تاسو غواړئ. ګوره دوستانو، دغه اپلیکیشن چې کله خلاص کړئ دا وګورئ دوستانو، په دې اپلیکیشن کې تاسو ته ګوګل میلاویږي، ټرانسلیټر، فیسبوک، جیمیل، مسنجر، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک، یوټیوب، هر څه تاسو په دغه یو اپلیکیشن کې میلاویږي. چې کله هم تاسو ټیک ټاک استعمالوئ نو ستاسو ام بي هم زیات ستاسو ام بي مصرفیږي او ستاسو د موبایل حافظه هم زیات نیسي. دا صرف د 14 ام بي اپلیکیشن ده او ډي کې هر هغه څه موجود دي چې تاسو غواړئ. ایډسینس، ایډموب، ورډ پریس، هر څه په دې کې موجود دي. ګوره لاندې راشئ، په دې کې میل، افیس، پروګرامونه، یعنې په دې کې داسې څیز نشته چې هغه ستاسو ضرورت نه وي. ډېر هغه څیزونه پکې موجود دي. فیوریټ تاسو لاړ شئ، دلته تاسو په خپل فیوریټ کې اپلیکیشن هم تاسو اچولی شئ. نو ډېر د کمال او خوندور اپلیکیشن دوستانو ضرور انسټال کړئ، او خپل هغه نور اپلیکیشن چې تاسو موبایل کې انسټال دي هغه ډیلیټ کړئ. ستاسو موبایل به هم ترې وزګار شي او ستاسو ته به آینده کې به دا ضرورت هم نه شي چې یاره موږ ټیک ټاک انسټال کړو، موږ یوټیوب انسټال کړو. نو ټول هغه څه په دغه یو اپلیکیشن کې موجود دي. نو دوستانو که ویډیو مو خوښوي حتما سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.